هغسې زما د سوځولو زور لري که نه مننه او ما په شور د مینې لا فضا مسته ساتلې ده ما په شور د مینې لا فضا مسته ساتلې ده ته هم د پخوا په شان د حسن شور لري که نه مننه او لس کوره وطن کې درې څلور بهر لري منم لس کوره وطن کې درې څلور بهر لري منم یا د خدای ظالمه د چا زړه کې کور لري که نه مننه لس کوره وطن کې درې څلور بهر لري منم یا د خدای ظالمه د چا زړه کې کور لري که نه او دا خو سالار صاحب ته په خصوصیت سره دا شعر ډالۍ کومه چې شان د اټم بم د پدرنو ټکو ستایلې دی شان د اټم بم د پدرنو ټکو ستایلې دی څه هم زړه کې قدر د رمبي او لور لري که نه شان د اټم بم د پدرنو ټکو ستایلې دی څه هم زړه کې قدر د رمبي او لور لري که نه او سترګې د ساره هوستا په لوري مدام خښې وي سترګې د سحر هوستا په لوري مدام خښې وي ته هم څه نظر چې د سحر په لور لري که نه وسلام ډېره بې خونده او بې شانه پسرلی دا وارې خو بې خونده او بې شانه پسرلی راتېر شو دا د کم یو بیابانه پسرلی او ګل ګل چې راله نه کړي د وطن ازغې ازغې ګل ګل چې راله نه کړي د وطن ازغې ازغې نو بیا خو د قربان شي د خزانه پسرلی او موندی شي پسرلی په لالزار کې د زړګو موندی شي پسرلی په لالزار کې د زړګو په غاړو ګل مه ګوره نادانه پسرلی او راتګ د پسرلی دی ستا راتلو پورې راتګ د پسرلی دی ستا وحدت پورې مشروط راتګ د پسرلی دی ستا وحدت پورې مشروط د کومې در لروړم افغانه پسرلی او خزان دی وې سحره خو چې خوا کې وې جانان په اور پسې د شي دا وې جانانه پسرلی دا سالار صاحب باره کې دا خبره کوله چې د دوی ګټه یقینا زمونږ دپاره ډېره د ویاړ او د فخر خبره وه د دوی مونږ د ملګري لیکوالان ضلع چارسدې د طرفه پوسټ هم د مبارکۍ شیر کړی و د خوشحالۍ هم شیر کړی و هغه وخت کې دوی سره لازم ملاقات هم نو شوي نو ځکه چې د دوی ګټه د مزدور ګټه ده د دوی ګټه د دهقان ګټه ده د دوی ګټه د چاپډي پیروش ګټه ده د دوی ګټه